بادغیس ته انشاءالله تعالی داخلیږو. دا د بادغیس دروازه. نو لیدونکو هغه د مینوالو رش و، هغه د دوی مینه و، عکسونه و، خبرې مو ولیدلې. د نظامیانو خیمې وې. کښېنستلاست؟ پورته 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 په بوتل اودس تازه کوې. په کومه ورځ چې به له ما سره هنداره نه وه. دا زما خپله دا خوښه شوله او یو هغه زرغونه یې وه دا سره تیز تیز شاټ شاټ رنګونه. اوس د دغه زرغونې غاړې دغه لیوه ښکاره کړه، دا هم بیخي ټینګه خوښه شوه. نو بالاخره لیدونکو دا دی د کوم ځای؟ بادغیس. بادغیس ته انشاءالله تعالی داخلیږو. دا د بادغیس دروازه یا د بادغیس ششک دی. د شپې لس بالا 8 بجې دي، لا سرې ماښام دی. شپه خو نو هغه ته وایي چې بیخي لس بالا 8 بجې دي. اوس دا د ښار ته داخل شولو. بعد د دې به نو بیا سیزو پستلیق ته. اوس دلته بیا اختلاف دی، چا څه پوښتنه کوي وایي پستلیق دی، د بل یو څه پوښتنه کوي وایي پستلیق دی، په دغه کې بیا یو راباندې پېښ شو وایي پستلوغ دی. نو بس دا لغ و لیک و لیغ سره ګډ وډ کړي دي. ورځو ګورئ تاسو ته هم ښکاره کوو چې لغ دی، لیک دی که لیغ دی. پستلیق، پستلوغ او پستلیق دا خو درې سره یو رقم. دا خیر را سره اوسئ انشاءالله تعالی ساعت مو در تېروو. ګرانو لیدونکو بالاخره د بادغیس ښار ته راورسېدو. هغه یې چوک دی چې ښکاره کړه. دا یو چوک دی د بادغیس او دغه یې ښار دی. دا هم ښه ښار دی، ښه پاک سړکان دي، ښه ښایسته ښار دی. زه به یو میوه راواخلو چې ښکاره کړه دا ملګرو ته. تا راورسولو چې ته نه وایې ولاکه رسېدلې وای. یو مڼې و، مالټې، نارنج، شنه، دا دواړه به راواخلو، یعنې سیب او مالټې. هره به ولاړ شو دغه ته پستلیق ته او پاتې شو. و دا دغه ته دا حلوا ده که اچار دی؟ چشتي ده؟ حلواست یا اچار است؟ حلوا ده؟ دا د زردکو حلوا ده د بادغیس. ګرانو لیدونکو دا شوله ننوایي. همله به ډوډۍ راواخلو. هغه به ځو پستلیق ته. کو مشروبات هم راواخیستل. دا هغه دي ناستې. دا چې موږ دغه ګیسي شان نه چښو، ما او اته اولاد نور لا چښي. نو بره مو دا شان راواخیستل ام والا. دې کې ګیس نسته. نور دې شان راواخیستل ځو او دغه د بادغیس دکان دی. هغه یاران دي. خدای په امان. دغه دی دا موټر ګوښه کې عبارت دی ولاک تر هغه مالیله کوم ګرما سره پوکړه. ګوره شپه د دې درته کوس قرار سي قرار سي. لار نه بچي. علي چنار
كيانك دا دی تا به پکښې راولم خوشي باندې کار څه احساسات وي څه احساس کوي او څنګه یې وګټل دغه ټول د بادغیس ولس دي زموږ مینې ته راغلي دي موږ ګوري د ده سره به اوس مجلس وکړو لیدونکو ته یې د مجلس دغه کې زه په داسې پاڼ ولاړ یم چې د خلکو مینه ده او د دوی رش کوي ډېر رش نه کوي ډېر په اړه که معلومات خوشحالم که چهارمین دور جشنواره ورزشی در دل طبیعت در تصادر ولسوالی ولایت بادغیس برگزار شد. در این خوشبختم مقام اول از آن خود کردن در این خیلی خوشی و خوشحالی دارم. ډېره زیاته مننه همیشه موفق اوسئ او محمود پهلوان وایي په 15 کیلو وزن کې د فراه ولایت څخه هم ښه مقابلې وکړلې خو بدبختانه یا د دوی د بادغیسیانو لپاره خوشبختانه چې دا ویاړ او دا بریا د دوی په نصیب شوله تبریکي ورته وایو او ډېر ښه خوند کوي د امن په فضا ده بس لښته ناست زه په داسې حالت کې دلته داسې نیولې یم او دلته دا خلک تشکر از شما که خاطران تصادر بادغیس ولسوالی آفتابی تشریف آوردید. خوشحال شدم که از اون مردم مصاحبه و تصویر برداری کردید. یک دیگه ممنون از شما. نو لیدونکو هغه د مینوالو رش و هغه د دوی مینه و عکسونه و خبرې مو ولیدلې بالاخره مجاهدین دې ته مجبور شول چې ګروپان پر باندې کې برق پر کاته کې کنیا د جنریټر غږ ستا وسوم برق ستا خو پر باندې کې چې دغه رش و د بیروبار سره خلاص سي د وخت د ډوډۍ و نو مجبور سو چې موږ داسې یو بغل ته کې رالو ته اوس په یو خیمه کې مجاهدینو په خیمه کې ناست یو دوی راباندې راټول دي نو نه مو خپله خیمه راکښته کړې ده نه مو دوستان راکښته کړي دي ګاز ډبه و چای و پلانۍ و پلانۍ ګرد هغسې هلته خوندي پراته دي موږ دا یې بیا لږ چې دلته پر موته واوښتلو نو بس شپه مو بیا په بله خیمه کې ده او اوس ګوړی د دغه مجاهدینو سره مجلس کوو د دې بعد اوس ډوډۍ راځي او بجې دي 15 کم 10 بجې د شپې دغه کم بیروبار و دا رش چې تاسې ویل دي دا تقریبا 9 نیمې یا پاو کم 9 بجې وې دغه 10 و پاو کم 10 یا 9 نیمې بجې د دغسې یو حالت سره مخ شولو چې موږ هېڅ تصور هېڅ فکر یې نه و کړی نو ډېره مننه د بادغیس د خلکو څخه په خاصه توګه بیا د پستلیک د خلکو څخه چې یو خدادونه غټه میله جوړه کړې وه او دا میلې خدمت و دا ټوله پر یوه خوا دغه زموږ مینه پر بله خوا چې موږ ته مینه راکړله ډېره زیاته مننه نو بس تاسې را سره اوسئ صدقې بعد شاید ډوډۍ راسي ډوډۍ چې مو وخوړه نورې خبرې به بیا کوو بالاخره ملګرو دا دی دسترخوان آماد شو طعام تیار دی او داسې ادومان پراته دي بس هغه زموږ رومیانو شان دي هلته مټرې پراته دي سره د ګاز د ډبې چای که مو لا په کار شو راکښته بې کړو نور ډوډۍ خورو راسره اوسئ سهار په خیر ملګرو هیله د شپه په خیر سوي وي زموږ شپه خو ډېره ښایسته وه نو دا هم څه د پستلیغ هغه د ماښام چې مو ښکاره کوي د غیږو میدان او هغه د بیروبار ځای دی چې برایي موږ دلته د مینوالو د خورا تود هرکلي سره مخ شوو په وسولې هغه د میلهوالو د نور خیمې دي بدبختانه موږ په داسې ورځ راورسېدو چې میله پای ته رسېدونکې وه او دا چې دا زموږ خیمه ده دا خو نو موټر
پیژنئ تاسې. دا نو هم ملګرو دلې د نظامیانو خیمې وې. کښېنستلاست؟ پورته 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 په بوتل او دا ستا ځکه او د ګډوې مې راواخیستې درته دغه دې اوس مې بیا درته راوړې. و کښېنئ کښېنئ منځونه وکړئ او اودسونه تازه کړئ، سهار را پیل کړئ. پورته سئ در تاسې خوږ بزې لا تکړه دي. دغه چې ګوره زه اوس خلکو ته ورښکاره کړم دغه بزې در تاسې تکړه دي. دا دې راوتلي دي بیا مزلونه کړي دي. دا دې ګرځي په واک راوتلي دي بزې. تاسې تر اوسه لمنځونه نه دي کړي. پورته پورته دا د خلکو داسې شی اشتیاوې دي. سهار د لمانځه پر وخت یې سګرېټ لګولی دي را روان دي. وعلیکم السلام، په خیر راسئ. ګرانو لیدونکو سهار دی او د بادغیس څخه د حرکت په حالات کې د بادغیس څخه وځو بیرته هرات ته ځو، بیا والته تورغونډۍ ته یا د هرات په ښار کې نورو ځایو ته ځو. راسره اوسئ. اوس فلحاله د بادغیس څخه وځو. پستلیق مو وکتئ، هغه زرغونه ځایونه چې وه هغه ژړ سوي وه نو خوند یې چندانې نه و، خو بیا هم ښه و. نو باید سړی په هغه د بارانو په حالات کې ورته راسي چې ډېر زرغوني. نو ځو راسره اوسئ. نو لیدونکو بالاخره دا دی د کروخ ولسوالۍ ته د هرات بیرته داخلیږو، راورسېدلو او زما چې دی هوا کېږي چې یو څه د ستونی پاک کړم. که څه هم برایي مو دونه خندلي دي، دونه مو ساعت تېر سوی دی چې غږ مې شاید یاري را سره ونه کړي، خو خیر. وایي ما هغه ځلې ته ځان جوړ کړي او ولاړ و مجاید، هغه دی در تېر سو اوس یې ورته ګوره له شونډو نه و له بڼو او له رخساره نه وه، له شونډو نه وه له بڼو او له رخساره نه وه. زما ګیله له خپله بخته وله یاره نه وه، له شونډو نه وه له بڼو او له رخساره نه وه. ستا په تندي کې به مې خپله څهره ولیدله، ستا په تندي کې به مې خپله څهره ولیدله. په کومه ورځ چې به له ما سره هنداره نه وه، په کومه ورځ چې به له ما سره هنداره نه وه، له شونډو نه وه له بڼو او له رخساره نه وه. زما ګیله له خپله بخته وله یاره نه وه، له شونډو نه وه له بڼو او له رخساره نه وه. زه چې درتا پورې درتلم رکب ونه لیدمه، زه چې درتا پورې درتلم رکب ونه لیدمه. په دغه لار کې بلا وه مګر بیداره نه وه،
دغه لار کې بلا وه مګر بیداره نه وه زما ګیله له خپله بخته وله یاره نه وه له شونډو نه وه له بڼو او له رخساره نه وه یو په قبرونو کې راغلي تر دې ځایه پورې یو په قبرونو کې راغلي تر دې ځایه پورې درویشه دا ځل د وطن درویشه دا ځل درویشه دا ځل دا ځل درویشه دا ځل د وطن ځکه هوا رانه وه درویشه دا ځل د وطن ځکه هوا رانه وه زما ګیله له خپله بخته وله یاره نه وه له شونډو نه وه له بڼو او له رخساره نه وه دوستانو زر صاحب ښکلې زمزمه او د درویش دراني صاحب غزل په ترنم کې راسره شریکه کړه نو ډېر ښه خوند یې وکړي نو زه به هم یو بیتونه څو دانې درته ووایم د درمل صاحب دي وایي احسان الله درمل مرګ که کار زموږ د ژوند تمام کړي نور به څه وکړي مرګ که کار زموږ د ژوند تمام کړي نور به څه وکړي هسې به په مړو ځان بدنام کړي نور به څه وکړي او خاورې مې ساکته د پښتون خمار غرور مسه خاورې مې ساکته د پښتون خمار غرور مسه مړه خو نسکور به راته جام کړي نور به څه وکړي او خیر د رقیبانو په پخه مینه کې غواړمه ښه د خپل ځانونه خو به خام کړي نور به څه وکړي غله د هوس مشړه غله د هوس هم د خپل ښایست له ښاره مشړه غله د هوس هم د خپل ښایست له ښاره مشړه راجې سي خپل زړونه به لیلام کړي نور به څه وکړي او څومره چې یاران زما په نامه څومره چې یاران خاورې زما په نامه اړوي څومره چې یاران خاورې زما په نامه اړوي دومره به د خلکو راته پام کړي نور به څه وکړي او ښکلي که هر دم زړه ماتوي زما پر ما یې څه ښکلي که هر دم زړه ماتوي زما پر ما یې څه کم به د خپل حسن یو غلام کې نور به څه وکړي مرګ که کار زموږ د ژوند تمام کړي نور به څه وکړي هسې به په مړو ځان بدنام کې نور به څه وکړي نو تاسې چې ژوندي یاست موږ به خپل ملي ته یې ادامه ورکړو دوستان په داخلي دغه کې بې جلا درمل صاحب نو درمل صاحب دی لیدونکو بالاخره بیرته هرات ښار ته راورسېدلو بادغیس څخه د پای څخه مو تقریبا ټوله هغه د میلې او د منظرې کومې سیمې چې وې هغه مو وکتلې ځینې ځایونه مو ورځ تېره کړه ځینې ځای کې مو شپه وکړله نو اوس بیرته راغلو هرات ښار ته او دلته مو تاسو ته جوړ کړي په هرات کې یو ډېر ښایسته د زعفرانو معلوماتي پروګرام او ولاګ بس هغه به جلا را سره وګورئ او دغه روانه خپرونه یا ولاګ چې دی دا جریان لري نو لیدونکو دلته په هرات کې د چوکي ګلا سره د کنداریانو څو د چمبلانو دکانونه دي د نن ورځم څو خبرې ورسره کوم السلام علیکم جوړ په خیر ای صاحب څه حال ښه یاست خیرات دی جوړ اوس دا شیخ هم در ولګوئ دلته ما دا سپیکر وکړي چې کنداریان یاست
ښه و کنداریان یو دغه څو دوکانونه د کنداریانو دي که دا دا یو 4-5 دوکانه دي ښه ګرستۍ دي که دا جلا څلور زموږ یا بل بیا د خاله زوی دي ښه په کندهار کې د کوم ځای است خیر کندهار کې نو موږ د کندهار د ولایت د دامان ولسوالۍ ښه زموږ ته همسایګان زموږ د ډنډ تاسو د دامان ښه و خو سره نږدې هو نږدې سره دلته د څه وخت څخه دلې مسافر یاست کوم کورونه دلې راوړي یاره کورونه هم دلې یا 13 کال زموږ کې ډېر وخت هم کېږي 13 کاله کېږي چې د کندهار څخه هرات ته راغلي دي د کندهار او د هرات تر مابین فرق څه شته ولې دلته راغلي یاست ولې بس نصیب دی نصیب راوستلی یو کنې نو کندهار خو چې یو رقم یې کې تاریخي ښار دی خپل ښار دی شو کوم کې شو ولاړ سو بالکل و بیا مناسب چېرته دی څه بیا به سره یې قسمت دلته لیکل و شوی د دې قسمت لیکل و دلته د هرات ته خلکو سره هغه خوی بوی نیولی دي په عادتو سره پیدلې بس اوس ډېر سره پوهېږه په 18 کال کې ګسه به څه عمر دی او خو دلې به مولادونه عادي غټان سوي و د دې د غټ غټ اولادونه په ژوند د دې پیدا سوي سبحان الله کاروبار مو څنګه دی دلته ژوند څنګه دی خوشحاله یاست ان شاء الله و خوشحالي کاروبار ښه دی داسې مثلا نسبتا که په کندهار کې داسې یو دوکان ته ولرې ستا په فکر هلته به ښه پیدا وکړي که دلته په هرات کې یاره زموږ خلک مدرجه خلک وایي څه ښه دي خراباتیان دي هغه ډېرې چنې نه مثال هغه چنې ډېرې نه وي دلته بیا چنې دی چې شنه خو یو رقم کې سنت ده دلته فرض اوښتې ده د فرض لا وراړه ده دغه چپلې کې چې زړیږي زه داسې فکر کوم چې اکثره د دې په هرات کې جوړېږي یا دا یو رقم دی دا یو رقم یې چینایي دي بل رقم به دا وطني موږ ته وایي دا وطني دي دا شي و دا بیا چینایي دي دا بیا د عربۍ په نامه راځي عربي دي دا اوس د وطني یوازې وطني نه دي ګرده یا زیات یې چینایي دي وطني کمې دي ښه ډېره زیاته مننه که څه پیغام لرې یا لیدونکو ته یا زموږ په اړه یو څه ویل غواړې د دې د مخه دې موږ لیدلي وو یا دې راسره مخ سوي وي موږ په ویډیو کې مې لیدلي وه دغې خو نه راوستلي د دې په هرات کې ګورئ و ډېر هر ویډیو موږ ګورو ډېره مننه بس موږ به در جوړوو ویډیوګانې ته یې ګورئ بیا به د هغه ویډیو چې دا اوس ما او تا ولاړ یو د هغه به هم در سره شریک وکړو انشاءالله دا به مو ګورې دلته دا ستا د خیر ادرس له ما وویلي بیا هم ته په خپله ژبه سر خلاص کړه دا کوم ځای دی ستا دوکان دا چوکګلان دی جاده شمالي دا چوکګلان چې ډېره شواس دی د جنوب په خوا د کندهار په خوا دا د مخه ممس جامه د نږدې ده دا د ښار مرکز دی دلته دی ستا دوکان خیر اوسې مننه خیر اوسې سلامت اوسې لیدونکو په هرات ښار کې وګرځېدلو بالاخره شریخ مو خوړی او رالو دلته د غاړو دوکان ته دا نو هغه کندهاري غاړې هم شته هراتي غاړې هم شته هغه در زنګنو پرې چې غټې غټې غاړې ما ځان ته دغه ښایسته رنګ انتخاب زرغون دا چې په درختو کې روان یم ولاکه چا پلار وویني چې څه سو دا او بل تابش براندې تابش خوش آمدید دا د دې د دوکان نوم دی په هرات کې پر چوکي ګلا باندې داسې د شمال خواته چوک ګلونه کې 400 دي 400 دلته کندهار کې هم په 400 کې د غاړو دوکانونه دي دلته هم د دې ساحې نوم هم 400 دي دا بل ډیزاین څه پسې دا هم داسې کندهاري تاور وي هراتي دا ملګرو دی وایي دې ته سدوزي وایي دا نوی ماډل یا نوی ډیزاین دی چې تر اوسه پورې بل چا نه دی جوړ کړی یوازې دوی خپل دا د دوی په نامه دی دا ډیزاین او پاته سو دا زما خپله دا خوښه شوله او یو هغه زرغونه وه دا سره تیز تیز شارټ رنګونه دغه به راونیسو دغه هم وایي نوی ډیزاین دی د دوی خپل ډیزاین دی تر اوسه بل چا نه دی جوړ کړی ها دا ډېر داسې څه شي ورته وایي هلکه یا مثلا نازک ډیزاینونه دي ډېر راش کاش نسته پکښې هو او پاته سو دغه نو تقریبا کندهاري غاړو ته ورته دي خو نو هراتي دي اوس د دغه زرغونې غاړې دغه لایوار ښکاره که دا هم بیخي ټینګه خوښه سوه اینو گفتم دغه د دوی دغه لوګو ښکاره که دا د دوی دوکان نوم ښکاره که او دا زما زرغونه غاړه ښکاره که هو دا چې باره سړی په چمني کې پروت سړی چای نسته
نو بدي كورو شو بسم الله بل یک چیز جالب نشان امو ديزاينر دیزاین جالب که باشه سفيد زبده ويجو يعني هي خان سدفه زر دس كاميرا خب يعني سدفه کمک میشه شه دا یو نوې ډیزاین را ښکاره کوي پر دې 3 واره کار کیږي 3 واره تر ماشین لاندې کیږي یعنی بار ډیره تخته راځي او واقعي هم یک دفعه اینجا زر دست میره باز دوباره میره سه دفعه توبه دا خوندور شي ها دا ډیره لایدا شي سم دی اینو چند دی مشکل نه ارزان است اوس خودل ته په ویډیو کې ارزان دی وګورو چې بیا څنګه ارزان راکې کې نه راکې راکې ان شاء الله هو ویډیو بند کړه بچنی نو ملګرو دا موږ یو او دا دی سلام ورته وکړي سلام او ته رنګ راځي ناشتي دغه سره لوړ زده کې ول زده کوم زمينو ته ناشتي املا به باندې او موږ غواړو چې غاړي خوش دا قاسمی هم است خو ویني نو لیدونکو بالاخره دا دی دوی جوړې غاړې مو په یوه رنګ کې رانیولې بیا به د خیره ووینئ کوم رنګونه دي او څنګه شی دي نو یوسفزۍ صاحب وایي چې موږ د نړۍ 450 هیوادو ته او د افغانستان 4 سره ولایتو ته استولی سو نو هغه د دې شماره را چې تاسو پر لوحه ولیدل بس سره په تماس کې سي چې هر ځای مو خوښه واله دې در استولی سي او زموږ سره ډېر د پام وړ تخفیف وکړي ګورې ودان مننه ځینې کوو مهرباني دوسو هم ضمانت میدین شرکت د 2 کالو په ضمانت تابع شرکت غاړې ورکوي که پخه وکړله یا رنګ واچوي بیرته ورته راوړئ مصرف یې د لارې مصرف هم درکوي ډوډۍ هم غرمه در باندې خوري او بله غاړه صحیح